أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. सूरत बकरा द्वेमा सिपारा 227 नंबर आयत। लिल्लज़ीन युअलून मिन निसाइहिम तरब्बुस 4 अशहुर। द जाहिलियत का ज़माना की द अरब जाहिलानो चे बखपल खज़ला ज़ोरन वरकोला नो कसम बे वत उखवड़ चे ज़बस्ता ख्वाता नदर ज़मा नो दा कसम पदे के बा मुद्दा ज़िक्र शवे वा या बनवा ज़िक्र शवे। नो बगैर द मुद्दे द ज़िक्र ना या क मुद्दा ब ज़िक्र व नो सलोर म्याश्ते वा या द सलोर म्याश्त न बज़ियाता मुद्दा न कदा से कसम बचा उखवड़ कि पागे के बाद द मुदे ज़िक्र नो या मुदा ब सलोर म्याश्ते वा या ब द सलोर म्याश्त न ज़ियाता वा और दा बंदा बखपली बीबीता प सलोर म्याश्त के वर न रगे न दे सड़ी बांधे बद अखपल बीबी तलाक शवा और कद सलोर म्याश्त पूरा के दो न मख के बवरगे न खज़ा ब तलाक नशुला और द कसम कफारा ब पे लाजिम शवा। और सलोरम नंबर दा चे द सलोर म्याश्त न कम मुदबे याद अकल कम्याश या 2-3 न क सलोर म्याश्त न कम मुदबे याद करो और कसम बे करो न क दगी मुद्दा के बदे निजदे नशो न द कसम खो तरसर शो पूरा शो खो खज़ा पे तलाक न दा और कदगी मुद्दी पूरा के दो न मख के दे वरगे न कसम मात क द कसम कफारा बवर की खज़ा पे तलाक न दा।
نو د څلورو میاشتو نه کمه موده کې یاده کړې وه او د خپل قسم پوره که هغه موده کې ور نه رغې نو قسم یې تر سره شو ښځه ښځه ده جدا نه ده که د قسم د هغې مودې نه مخکې ورغې نو قسم یې مات که د قسم کفاره پې شته او ښځه خپله ښځه په نکاح اثر نه غورځېدل او که څلور میاشتې ویلې وي د څلورو میاشتو نه زیاتې ویلې وي یا پکې د مودې ذکر نو کړي او قسم یې وخوړه چې نه به درځم نو که د څلورو میاشتو نه مخکې ورغې نو قسم یې مات که د قسم کفاره دې ورکړي ښځه خپله ښځه له طلاقه نه ده او که څلور میاشتې کې ور نه رغې نو قسم خو یې تر سره شو خو ښځه پې طلاقه شوه پردی شوله اوس که دی وایي چې دنګلې نه دنګلې صحیح او بیا ورسره کور جوړوم نو اوس به دې نوي نکاح د ښځې په رضامندۍ باندې تړي ښځه خاوند چې رضا وي نو نوي نکاح کولی شي تجدید د نکاح به وکړي للذین یؤلون من نسائهم هغه خلکو د پاره چې قسم یې کړي وي من نسائهم د خپلو بیبیانو سره یؤلون دې قسم ته ایلا وي خپلې بیبي ته د نه ورتلو قسم دې ته ایلا وي للذین د پاره د هغې خلکو یؤلون من نسائهم چې هغوی قسم کړي وي خپلو بیبیانو ته د نه نږدې کېدو تربص 4 اشهر دوی دپاره مهلت دی 4 اشهر څلور میاشتې فإن فاؤوا پس که چېرې دوی خپلو کې رجوع وکړله د ښځې او خاوند یو بل ته رجوع وکړله فإن الله غفور رحیم پس بیشک اللہ پاک بخون کے او مہربان لے وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ او کچر دوی پہ قصد دا طلاق کریوی پدے الفاظو باندے نیت دا طلاق کریوی فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پس بیشک اللہ پاک اوریدن کے دا قسم دا دوی علیم خبردار دے پنیت او ارادے دا دوی والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء کہ یو سڑی خپل بیبی ته طلاق ورکو نو که چېرې د نکاح کړي وي او لا بیبي یې خپل کور ته راوستلې نه وي رخصتي نه شوې یعنې دوی یو بل سره ځان له شوي نه وي خلوت صحیحه نه شوې صحبت نه شوې او طلاق یې ورکه نکاح یې کړې ده او طلاق یې ورکه نو په دې کې عدت نشته دا ښځه دقه ساعت بل خاوند کولی شي رخصتی نه ده شوي یو ځایوالی نه دی شوي او طلاق یې ورکه نو په دې کې عدت نشته دا ښځه د دې سړي نه خلاصه شو دقه ساعت که بل سره نکاح کوي نو کولی شي او کنه د دوی د نکاح کولو نه پس یو ځایوالی شوي وي د خاوند کور ته راغلی وي خلوت صحیحه یا صحبت شوي وي او دې سړي طلاق ورکه نو اوس که چېرې د دې زنانه حملو که ګېډه ماشومو نو تر هغې پورې دا ښځه بل سړي سره نکاح نشي کولی تر څو چې دا ماشوم پیدا شوي ني نو چې کله ماشوم پیدا شو نو د هغې نه پس
دا ښځه بل سړي سره که نکاح کوي نو کولی شي. او که حمل نو نو بیا حیض یې راته او که نه راته، نو که حیض یې راته نو 3 حیضه چې تیر کی او د هغې نه پس بیا بل سړي سره نکاح کوي نو کولی شي. او که نه حیض یې نه راته یا کم عمره ده یا ډیر عمر والا ده یا د بلې بیمارۍ په وجه باندې حیض نه راځي، نو 3 میاشتې به د طلاق د الفاظو نه پس انتظار وکړي، نو د هغې نه پس که بل خاوند کوي نو کولی شي. نو دې ته وي عدت الطلاق، د طلاق عدت. او که د یوې ښځې خاوند مړ شو نو دا بل خاوند کولی شي. نو چې خاوند یې مړ شو نو که د دې حمل وو نو د ماشوم پیدا کېدو پورې د انتظار وکړي، د هغې نه پس که بل خاوند کوي نو کولی شي. او که حمل یې نو نو 4 میاشتې او 10 ورځې به انتظار کوي، که حیض راځي او که نه راځي، خو چې نکاح یې شوې ده او حمل نشته، خاوند مړ شو، نو 4 میاشتې او 10 ورځې به انتظار کوي. دې ته عدت الوفات وایي. اوس که عدت الطلاق دی او که عدت الوفات دی، په دې دواړو صورتونو کې په حمل کوي، که حمل وي نو هم به دا ښځه الوي، او که حمل نو نو هم به حال وي. حیض راته یا نه راته نو ال به وي. رحم کې چې څه دي دې ښځې ته پته ده دا د ال ووي، چې د عدت په حساب کتاب کې غلطۍ را نشي. کومه زنانه چې په الله ایمان وي، د قیامت پر ورځ ایمان وي، ابه دروغ نه وي، پټول به نه کوي، رحم کې چې څه وي نه به بیان کړي. د طلاق لفظ که واضح لفظ صریحي ویلی شوي وي، لکه ښکاره د طلاق لفظ دی، نو که یو طلاق ویلی وي یا 2 طلاق ویلی، دې ته رجعي وي، طلاق رجعي. نو که د ښځې او خاوند یو بل سره اختلاف راغلی وي او دې سړي ورله طلاق ورکه 1 یا 2، او دې نه پس دا ښځه او خاوند په د خپل کار پیمانه شو او دوی خپل منځ کې کور جوړول غواړي، نو کور یې په اسانه جوړیږي. د عدت په دوران کې بغیر د نوي نکاح نه هم د دوی کور جوړیږي، او که عدت تیر شو نو بیا به نوي نکاح د دواړو په رضامندۍ باندې کیږي. او که واضح صریحي لفظ د طلاق نی ویلې، ګول مول الفاظ ویلي چې هغې ته کنایي الفاظ وایي، نو د دغه الفاظو نه پس طلاق باین واقع کیږي. او طلاق باین کې بیا طریقه دا ده چې دا ښځه او خاوند یو بل سره رضا شي، بیا کور جوړول غواړي، نو که عدت کې وي هم او که د عدت نه وروسته وي هم تجدید د نکاح کوي، به نوي نکاح به تړي په رضامندۍ د دواړو. او که 3 طلاق ویلی وي نو د 3 طلاق علاج بیا ګران دی. بیا د هغې طریقه دا وي چې دا لومړنی خاوند کله طلاق ورکي 3 طلاقه، نو عدت به تیر کی. د عدت تیرېدو نه وروستو بیا به بل خاوند سره نکاح کوي، او بیا د هغه خوښه ده که پرېښودله او د لومړي سره بیا نکاح کوله، نو به کې که هغې نه پرېږدي بس د هغه شوه. یا به هغه مړ شي نو دا چې کونډه شي نو بیا د زوړ سره که نکاح کوي نو کولی شي. نو دغه مسله پیچیده ده. نو د طلاق ورکولو نه مخکې سړي له پکار دي چې سوچ وکړي، فکر وکړي، او د چا عالم نه ځان پوه کړي، نو ځان دې پوه کړي. که عالمه کومه مشوره ورکړله هغې مشوره باندې کار وکړه نو د ډېرو چقړو نه به بچ شي.
او کنه بے مشورې د طلاقونو جاجرې ډک کړو او یو ځلې پې ګوته راکړه ټولې پې ورخوشې کړل نو سر یې وخوړه بیا جوړېدل ګران دي. والمطلقات يتربصن بأنفسهن طلاق کړې شوې ښځې یتربصن انتظار بکئی بأنفسهن په خپلو ځانونو باندې ثلاثه قروء درې حیضونه درې حیضو پورې به انتظار کوي. یعنی بل خاون که کول غواړي نو د دریو حیضو پورې به انتظار کوي، د هغې نه پس بل خاون سره به نکاح کوي. ولا يحل لهن حلال ندی او جائز ندی دی بیبیانو دپاره ان یکتمن ما خلق الله چې دوی پټ کی ما اغس خلق الله چې الله پیدا کړی دی فی ارحامهن د دوی پر رحمونو کې چې هغه حیض دی او یا حمل دی. ان کن یؤمنن کچری وی دوی چې ایمان راوړي وي بالله په الله پاک باندې والیوم الاخر پر ورځ د آخرت وبعولتهن احق بردهن طلاق رجعی چې خاون ورکړي وي نو د عدت په دوران کې هم که دا خپل خاون ورته رجوع کوي نو د ښځې د اجازت او د رضا نه غیر رجوع کولی شي، او که عدت یې تیر شو نو دا باینه شوله نو بل سړی که دې ته د نکاح پیغام را لیږي نو حق ورته شته، خو که دغه وخت کې دا زوړ خاون هم د نکاح پیغام ولیږي چې زه پوه شوی نه یم او زه ورسره نکاح کوم او دا ښځه ورسره رضا وي نو دا ړومبنی خاون دا مناسب دی، لایق دی چې هم د هغه سره وشي. خاون نه وایي نیم پوه شوی بنده یم عاجز یم خطا شوی یم بیا به داسې نه کوم او کور جوړوم نو بس ټیک د کور دی جوړ کي. شریعت اجازت ورکړی چې د بل په ځای باندې هم دا زوړ د سره د کور جوړ کی. وبعولتهن خاوندان د دوی احق لایق دی بردهن په واپس کېدو د دوی فی ذالک په دې واقعه کې په دې موده کې ان ارادو اصلاحا کچری دوی اراده وکړي د اصلاح که دواړه یو بل سره د کور جوړولو اراده وکړي د اصلاح نیت وي دا نه چې طلاق ورکي او دا عدت پوره کېدو ته لږ وخت پاتې شي وی رجوع مې درته وکړله او بیا د هغې نه پس جنګ جګړې ویوالته کولی او د هغې نه پس بیا طلاق ورکي چې بیا عدت تېرېږي نو بیا وی رجوع مې درته وکړه نو نه ښځه کوي چې د شته خاوند ښځه شي او نه پرېږدي چې د بل شي نو اسې ځوړنده ساتلي دا ظلم دی دا ظلم دی نه کوي. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د دې بیبیانو دپاره حقونه دي مثل الذي په مثل د هغې حقونو علیهن چې د دې سړو په ښځو باندې دي چې د سړو په ښځو څنګه حق دی دقسې د ښځو حق په سړو باندې هم دی بالمعروف په نیکه طریقه وللرجال علیهن درجه خو د نارینهو دپاره بیبیانو باندې یو درجه اوچتوالی دی. والله عزیز حکیم الله پاک زبردست و حکمت والا دی. په دې آیات کې دا نارینه او زنانو خپل منځ کې د حقوق او د فرایضو بیان دی، یو شرعي ضابطه او قانون
دا زنانو د پاره شریعت اوچت مقام ورکړی دی او دا د شریعت د عدل او د انصاف نظام دی په دنیا کې د دې دنیا د بقا او د ترقۍ دپاره دوه څیزونه دي یو زنانه او دویم دولت په دې زنانه او په دولت باندې دا دنیا آباده ده د دنیا ترقی ده پې خو که د تصویر دویم رخ ګوري نو دنیا چې تباه و برباد ده نو د زنانه او د دولت د لاسه ده څومره تباهی او بربادی ده نو د زنانو ده یا د دولت د لاسه ده دا دواړه څیزونه په اصل کې د دنیا د تعمیر او ترقۍ دپاره د دنیا د رونق ذریعه ده دا ټوله دنیا په دې ښځو خشته ده په دې دولت خشته ده خو که د خپل اصلي مقام نه لږ غوندې اخوا کې نو په دې ټوله دنیا کې زلزله بیا راځي طوفان راځي خونریزي او فساد پکې راځي نو هر یو شیز په خپل مقام باندې چې وي د هغې به ډېرې فایدې وي او که د خپل مقام نه اخوا شي نو د فتنې او د فساد ذریعه جوړېږي د دولت صحیح مقام دا دی چې د شریعت مطابق کوم ذریعې دي په هغې یې وګټه او د شریعت مطابق یې ولګوه او په دنیا کې د تقسیم د دولت دپاره د عدل یو نظام دی اسلام د اسلام معاشي نظام او د زنانو دپاره خپل حقونه هم شته او د دوی خپله ډیوټي او فرایض هم شته نو قرآن کې الله فرمایي چې د زنانو په دې نارینه باندې حق دی څنګه چې د نارینو په زنانو باندې حق دی یو فرق پکې دا دی چې دا سړی یو درجه د دې ښځې نه اوچت دی الرجال قوامون علی النساء نارینه په زنانو باندې حاکم بما فضل الله بعضهم على بعض دا یو درجه فوقیت ځکه الله ورکړی دی چې یو خو د خدای د طرف نه ورکړه او دویم وبما انفقوا من اموالهم دا سړی یې ګټي او ښځې سټي سړی به ګټه کوي او ښځې له به ورکوي بما انفقوا من اموالهم سړی به مال راوړي په دې خپلو بیبیانو په خپلو بچیانو به یې لګوي نو د دې دنیا په دې نظام کې د انسانی فطرت او مصلحت تقاضا دا ده چې سړی دې په ښځه باندې یو قسم حاکم او نگران شي او نور د آخرت په کارونو کې او په نیکو اعمالو کې د ښځې او د سړي بالکل فرق نشته سړی مونځ کوي ښځه هم مونځ کوي یو شانتی دی سړی هم حج کوي ښځه هم حج کوي یو شانتی دی بلکې اخلاص که په ښځو کې زیات او سړو کې نو د ښځو درجه په ثوابونو کې به تر ډېره شي که سړي کې اخلاص زیات و د سړي درجه به زیاته شي نو انما الاعمال بالنیات نو د آخرت په کارونو کې ښځه او سړی مساوي خو په دنیا کې سړی یو درجه اوچت دی د دنیا څومره قوانین چې جوړیږي د دې ملکونو د حکومتونو په هغې کې هم د مذکر صیغې استعمالیږي مؤنث پکې ضمنن وي او په قرآن کې هم دقه شانتې د مذکر صیغې راغلي دي خطاب سړو ته کېږي حکمونه سړو ته راځي خو زنانه پکې شاملې وي د دې وجې د پیغمبر علیه السلام بیبي ام سلمه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کوي په قرآن کې ځای په ځای سړو ته خطاب کیږي د سړو ذکر نه کیږي دا ښځې پکې څه شوې په سورة احزاب کې الله آیات راولېږي ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات د سړو سره
یو ځای د ښځو ذکر هم راغی. طاعت او عبادت کې د الله قرب او نزدېکت او د جنت درجات دې کې سړی او ښځې یو شانتی دي. ابن کثیر لیکي چې بعضې بیبیانو د مسلمانانو هغوی یو وفد راغی او د پیغمبر علیه السلام بیبیانو ته حاضرې شوې. وایي ځای په ځای په قرآن کې د سړو ذکر دی او د ښځو ذکر چې راځي نو بیبیانو ستاسو ذکر راغی خو زمونږ ذکر پکې مستقل رانغی. وایي دا آیات الله راولېږه چې د عامو ښځو ذکر هم راغی. نو خلاصه دا شوله چې په دنیایي نظام کې په ښځو باندې د سړو یو درجه حاکمیت او نگرانی د مصلحت دپاره الله مقرر کړې ده او نیک او بد عمل جزا او سزا او درجات د آخرت دې کې د ښځو د سړو فرق نشته. ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى هغه چا چې نیک عمل وکړي که مذکر وي او که مؤنث وي وهو مؤمن نو دی ایماندار وي فلنحيينه حیاتا طیبه الله وی موږ به پاکیزه زندگی ورله ورکو. نو اوس د آیات تفسیر ته وګوره. ولهن مثل الذي علیهن دې بیبیانو دپاره حقونه دي په مثل د هغې حقونو چې د سړو په ښځو باندې دي. نو یو خدایي فضیلت دی چې الله سړی پیدا کړي دی او ښځې او دویم سړی ګټه کوي او په خپلو بیبیانو یې خوري. نو دې دی کې د زنانو ذکر مخکې الله پاک وکړو د سړو نه مخکې د زنانو ذکر وکړو خو ورسره وی چې بالمعروف خپلو کې یو بل سره جنگ جګړې به نه کوئ په نیکه طریقه باندې حقوق حاصلوي. نو سړی دی د خپلو بیبیانو حق ادا کوي بیروخي دې نه کوي چې مخ ته واړی او خبرې ورسره نه کوي ځان یې ته خفه کړي او ته مینت هم کوي د ته مخ اړولي دی خفه دی نو دا بیروخي دې نه کوي. وللرجال علیهن درجه د دواړو یو بل باندې حقونه دي خو سړو له یو درجه فوقیت الله پاک ورکړی دی. سړی تحمل والا برداشت والا دی سوچ فکر والا دی او زنانه بے صبر وي بے سوچ وي. نو خدای زنانه حاکمه نه کړله او سړی یې حاکم کړ او حکومت والا له پکار دی دوی به صبر کوي برداشت به کوي. که عوام ګډې وډې ووي نو حکومت به برداشت کوي نه که زنانه هر څه ووي نو سړی برداشت والا دی ګزاره به کوي. نو زنانه دې له الله پاک یو مقام ورکړ او د اسلام نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې ښځه چا انسان نه ګڼه وی دا بالکل انسان نه دی دا د غوا میخې ګډې چیلې په شانتې یو زناور دی او په کور کې اوسیږي د سړي د خدمت دپاره. په واده کوېدن کې د ښځې بالکل اختیار نو چې سړو به چاله ورکوله نه دی پکې بالکل اختیار نو بلکې دا به د سړو لکه د مال میراث ګرځېده. خویندې به پرونو تقسیم شو یو ستا شو یو د بل شو یو د بل شوله هغه به ځان له خرڅولم. نو دا د کور د سامان په شان دی د زناورو په شانتې و د ملکیت تصور نشو کېدی چې ښځه دې هم د څه مالکه شي او د سړو د اجازت نه بغیر هیڅ هم نشو کولی او د دې زنانو د حق بالکل په ټوله دنیا کې چا تپوس هم نشو کولی. بے حد ظلمونه به پې کېدل او په دین او په مذهب کې د ښځو بالکل برخه نه وه بلکې دی د عبادت قابله نه ګڼله چې دا دې عبادت وکړي. د روم د علاقې خلکو به وي
وی ښځه یو نجس او پلیت زناور دی، زناور به وي خو نجس او پلیت زناور به ورته وي. او عام طور باندې پلار ته به دا حق حاصلو چې لور جمدی خخه کی یې مړه کی او په هغې به فخر کو فلاني لور مړه کړله او خخه یې کړه. دا به د عزت یو نښه وه، د شرافت معیارو. او که ښځه به چا قتل کړله نو په هغې سړي باندې قصاص بالکل نو، دیت پہ بالکل نو. او که سړی به په هندوانو کې مړ شو نو هغه چې به په دړو سملو نو جمدی ښځه به راله به پې د پاسه کېناسته او په هغې به هم دړې کېښود، تیل به پې واچول، اب هم ورسره وسوځوله. دې ته به ستی ویل، ستی کرنا. هندوانو به ستی کول کول، دا به ستی کړله. د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه پس د نبوت نه مخکې د فرانس خلکو یو میټینګ وکړ او په هغې کې بیا فیصله وشوله د ډېرو اختلافاتو نه پس وی ښځه انسان دی، بدقو نه ومنه چې او ښځه انسان دی، خو صرف د سړي خدمتګاره به وي. او نورو قومونو به په دې ښځو دومره ظلمونه کول که هغه اوس واوري نو اوس به د بدن زیګ زیګ شي. خو د اسلام ښکلی نظام دی، پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین دی، ښکلی نظام یې راوړو او زنانه له په دې معاشره کې یو اوچت مقام یې ورکړ. لور پاتې ده، که د دې لور چا پرورش وکړه یتیمه شوله، یو ماشومه لور پاتې ده، د دې چا پرورش وکړه، پیغمبر علیه السلام وی ما سره په جنت کې به یو ځای وي. لور له دومره مقام ورکړه. دا لور پیغله شوه، واده شوله، بچی یې پیدا شو، دا مور شوله، د دې د خپو لاندې جنت دی. زنانه له کم مقام شریعت ورکړه؟ اسلام ورلا دغه مقام ورکړه چې د دې د خپو لاندې جنت دی. دې زنانه له د ملکیت حق شریعت ورکړی دی، دا مالکه جوړېدی شي. دې زنانه له په خاوند باندې حق شریعت ورکړی دی، د خاوند هم حق شته، د دې ښځې هم حق شته. او د کار تقسیم شریعت داسې کړی دی چې د کور کاروبار دا به زنانه کوي په پرده کې دننه، او د بهر کاروبار د وزن او د بوج والا کار دا به سړي کوي. سړی دوه منۍ بورې په شا کې او د ټرک سر ته خېجوي، که شریعت دا ویلي چې ښځه دې دوه منۍ بورې وخېجوي، یوې بورې سره به لاندې مړه وه. نو شریعت دومره احسان دی ښځو سره کړی دی چې د درنو کارونو نه ساتلی دي، د کارخانو د نوکرو نه ساتلی دي، د چقړو نه بچ کړي دي، په کور کې ته شهزادګۍ جوړه کړې ده. نو دې له د ادب او د احترام مقام یې ورکړی دی. دا د بازار او د شوکیس د شو سامان نه دی چې دا د بازار ته وځي. عورت په عربی کې هغه اندام ته ویل کېږي چې د هغې پټول فرض وي او قیمتي څیزونه خلک پټوي، بې قیمته نه. نو په اردو کې عورت ښځې ته وایي، نو د ښځې ټول بدن عورت دی، دا د پټولو قابل دی، او چې څومره دا په ستر او په پردې کې دا به قابل احترام وي، او چې بهر ګرځي نو بې قدره بې قیمته شوله. یو اصیله ښځه وي، یو وینځه وي، شریعت وینځو له د پوره ستر اختیار نه دی ورکړی، بلکې د ستر یې کمې کړی دی، او هغه د دې وجې چې دا د خپلو مولاګانو خدمت کوي. نو که د اصیلو ښځو په شانتې په دې ستر لازم شي نو بیا به د خپلو مولاګانو خدمت نشي کولی. نو د هغې په ستر کې لږ شان تخفیف او اسانتیا راوستلې ده. دا کم ستر کوي د اصیلو په نسبت باندې. نو کمې زنانه چې په بازار کې کلو مخ ګرځي نو دا په خپل زبان حال وایي چې زه اصیله نه یم، زه وینځه یم. نو وینځه خو کمې درجې والا شوه.
او اصیله ده اوچتې درجې والا شو. نو شریعت دی له اوچته درجه ورکړې ده، ځان نه د اصیلې ښځې وینځې نه جوړوي. نو چې کله د شریعت د حد نه اخوا دی خوا شي نو په دنیا کې یو فتنه او فساد پیدا کیږي، او که د شریعت په حدود کې دننه وي نو دنیا مخپړوان دی به روانوي، ترقي به کوي. نو دغه یو درجه چې سړي له خدای پاک ورکړله نو دی به د خپل ګیر چاپیره ماحول ټول قابو کوي، او د دې ښځې ضروریات دا شریعت د خاوند په ذمه اچولی دي. ښځه د روزۍ ذمهواره نه ده چې دا د نوکریو کې او دا د درانه بوجونه په سر والي او د هغې نه پس د ګټو کې دا به خوري، نه سړی به یې ګټي او دا ښځه په قلار کور ناستی دا به یې خوري. نو روټي کپړه مکان دا د سړي په ذمه باندې دي، نه د ښځې په ذمه. نو د زنانه لپاره ستر پکار دی، بازار ته راوتل، پارکونه ته تلل، د دې هغه ستر او پرده چې کوم شریعت مقرر کړې وه ابه ماته شي، د دې هغه مقام په دې باندې ختم شو. اوس موجوده وخت د ښځو د حقوقو ډېرې چغې والي کېږي. نو شریعت د دې زنانو حق د تمامو دنیا د قومونو نه زیات منلی دی او ورکړی دی ورله حق. خو دا خلک یا خو د جاهلیت په زمانه کې داسې وو چې وی دا زنانه د سره انسان نه دی، او چې خدای وی نه انسان دی حق ورله شته، خو سړی په یو درجه فوقیت لري. نو اوس معامله بالکل الټه شوله، وی ښځې به حاکمانی په سړو باندې. وی یو ځای کې مشاعره وه، نو یو شاعر پاسېده وی هغه ویل چې مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے. وی خلکو وی چې د مذکر مؤنث فرق نشي کولی دیم به مو شعرونه وی. وی خلکو خندل. وی هغه بیا وی چې مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے. خلکو بیا خندل. وی په درېیم ځل هغه وی چې مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے، دنیا کا یہ نظام الٹا نظر آتا ہے. نظام بدل شو. خدای وی سړي حاکمان دي په ښځو باندې، موجوده نظامونه وی نه دا ښځې حاکمان دي، وی سړي ظالمان دي. ریډیو ټي وي باندې سړی لګیایي بې خونده بې غیرته او د ښځو صفتونه کوي، او دیړو سړی دی نه چې ځان یاد کړي. سړي له چې خدای کومه درجه ورک دا یو درجه هم دی نشي ویلی، لکه چې دی هم د ښځو چاپلوس دی. نو په دې یو درجه ورکولو کې شریعت د ښځې سره احسان کړی دی، د ذمهوارۍ نه اخلاص کړه، ذمهواري او بوج دی دی په سړو ور واچو. پاکستان جوړېدو نه مخکې یو انګریزه ښځه دیوبند ته راغلې وه او هغې خپل د عیسایت دپاره ښه سټډي کړې وه، او د دیوبند یو عالم سره بحث شروع کړ. وی که زه دې مطمئنه کړم زه به مسلمانه شم، که دې مطمئنه نه کړم نو ته را سره عیسایي شه. عالم ورسره بحث وکړ او هغه بیا مطمئنه شوله چې د شریعت اسلامي دا حق دی او د سړي دپاره هم حق شته، د ښځې دپاره هم حق شته. نو هغه انګریزه بیا مسلمانه شوله او بیا دا آیات ورته عالم ووی وللرجال علیهن درجه، د سړو له الله په زنانو باندې یو درجه فضیلت ورکړی دی. هغې ورته اونلی 1 ډیګري انګریزه وه، وی او یو ډیګري ده، خو دا ډیګري ده په دې نظام جوړ دی، که دا ډیګري نه وه نظام به درهم برهم و. هغه انګریزه چې مسلمانه شو همدقې عالم سره بیا نکاح وکړله. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، دی بیبیانو د پاره حقونه دي مثل الذي په مثل د هغې حق علیهن چې د سړو په ښځو باندې دی بالمعروف
पने के तरीके सरा वलिर्रिजाल अलैहिन दरजा नारीनों द पारा प बीबियानो बांधे दरजा यो दरजा फौकियत और फजीलत ते वल्लाहु अजीजुन हकीम अल्लाह पाक जबरदस्त और हिकमत वाला रे सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।